د حمدالله محب خبرې پاکستان ته دردسر جوړې شوې دي. محمود قریشي د محب خبرو څخه څنګه کړیږي، تازه پاکستان څه ویلي دي، جزئیات په دې ویډیو کې را سره وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لیدونکو السلام علیکم، ستړي مشئ. پاکستان وایي د حمدالله محب خبرو زخمونه پکې جوړ کړي او درد ورته رسیږي. څه موده وړاندې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د پاکستان په هکله ننګرهار ولایت کې توندې څرګندونې وکړې چې له څو وخت وروسته رسنیزې شوې او د پاکستان سخت غبرګون یې راوپاراوه. حمدالله محب پاکستان له افغانستان سره په دوه مخۍ سیمه کې ترهګرۍ او د تیرو څلورو لسیزو د جګړې په ملاتړ تورن کړ او د پاکستان د دویم هغه بد مخ څخه یې پرده پورته کړه. محب دا څرګندونې په یوه غونډه کې وکړې چې له هغه وروسته د حمدالله محب دا څرګندونې وغندل شوې او نږدې هره ورځ په دې هکله بیانونه کول. پاکستان د حمدالله محب د څرګندونو مقابل کې له هغه سره مقابل وروستي اقدام کې ورسره رسمي اړیکه پرې کړله او زیاته یې کړه چې نور د افغانستان ملي امنیت سلاکار حمدالله محب سره رسمي اړیکې نه پالي. نن تازه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي یو ځل بیا د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د څرګندونو په یادونو سره ویلي کله چې د محب څرګندونې واوري نو خورا درد احساسوي. پاکستاني رسنیو ویلي چې قریشي محب په څرګندونو سره خورا خواشیني څرګنده کړې ده. قریشي د دې څرګندونو ترڅنګ له افغانستانه د نړیوال ائتلاف له وتلو وروسته د حالاتو په هکله هم خبرې کړي او ویلي دي چې حالات به یو ناوړ پړاو ته ننوځي. د قریشي له خبرو څخه څرګنده شوه چې دی پاکستان بیا هم مهم او د سولې خبرو کې همکار او صادقه بولي او زیاته کړې ده چې د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب په خبرو ورته له زړه څخه درد رسیږي. پاکستان په خپل لوی او وروستي اقدام کې له حمدالله محب سره سفارتي او رسمي اړیکې پرې کړې او د هغه څرګندونې د پاکستان لپاره سپکاوی بللی دی. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.